زیړ ګل. مغرور شاهزاده په لومړي ځل فرصت پیدا کړ چې خپل ښکلي باغ ته سر ورښکاره کړي. شاهزاده چې د مڼې ونه ولیده ورته ویل: دلته څه ته ولاړه یې؟ هغې ځواب ورکړ: صاحب، زه مڼې کوم. طبیبان وایي مڼه صحت ته ډیره زیاته ګټه لري. لږ مخکې د انګورو تاک غځېدلی و. شاهزاده له هغه هم پوښتنه وکړه: د څه لپاره راشین یې؟ تاک په ځواب کې وویل: صاحب، زه انګور کوم چې خلک یې د خوږوالي په وجه د جنت میوه بولي. د ویالې د غاړې دنګ چنار د شاهزاده د پوښتنې په ځواب کې وویل چې په اوړي کې ډیر خوندور سیوری لري او په څانګو کې یې سندربول مرغان ځالې جوړوي. وروسته بیا شاهزاده وښو ته پام شو. ورته ویل: تاسې زما په باغ کې د څه لپاره راشنه یاست؟ وښو ځواب ورکړ: صاحب، ستاسې د غواوو خواړه یو. که موږ نه یو، نه به د غواوو د شیدو مزه وي او نه به مو پسونه دومره چاغ او په غوښو کې پټ وي. شاهزاده ته ونو، غنو او بوټو د خپلې فایدې او د خپل شتون د مقصد او ضرورت په اړه رښتیا یا دروغ ځوابونه ورکړل. خو چې نوبت په یوه پوله باندې ولاړ زیړګلي ته ورسید، هغه په ځواب کې وویل: زه بس دې ته پیدا یم چې زیړګلی ووسم. شاهزاده ته د زیړګلي په ځواب کې د ژوند معنا ښکاره شوه. ورټیټ شو او ښکلی کړ.